دا کورت دی. که په دقیق ډول ووایو نو کورت له 22 کلونو راهیسې مړ دی. ښایي تاسې پوهېدلي یاست کورت یو کلون دی او دا لومړی وحشي اس دی چې په بریالیتوب سره یې جینیټیکي کاپي اخیستل شوې وه. دا لویه خبره ده. کورت یوازې یوه تجربه نه وه. څېړونکي اوس کولی شي له ګواښ سره مخ ډولونه کلون کړي څو یې د تنوع د له منځه تلو پروسه یو څو ورو کړي او ان ټول ایکوسیستم لا پسې ښه کړي. په ساده الفاظو زه یې فوق‌العاده کار بولم. واضح ده چې څومره کولی شو هغومره ډولونه ژغورل غواړو. دقیقاً څرنګه ترسره کېدلی شي او تر کومه د ترسره کولو وړ دی. د وحشي ژوو د جینیټیکي کاپي اخیستو، جینیټیکي بانکونو او تر مړینې وروسته د ژویو د بیرته راژوندي کېدو د عجیبې نړۍ ته ښه راغلاست. کلون کول په ټوله نړۍ کې یوه لانجمنه موضوع ده. لانجمنتوب یې په حقه دی ځکه د خالق په کار کې د مداخلې اندېښنې موجودې دي او یا دا چې د ډولونو دومره کاپیګانې رامنځته کول چې هغه بیا تنوع له منځه یوسي. خو د کورت هدف بیخي برعکس دی. هغه باید د ځنګلي اسونو د شوالسکي نسل تنوع بیرته پر ځای کړي. خو څرنګه یو کلون چې د یوه ژوي جینیټیکي کاپي ده د ژویو ډولونو ته بیرته تنوع وربخلی شي. لږ صبر وکړئ، د دې ځواب به لږ وروسته ترلاسه کړئ. اوس مهال کابو 2000 شوالسکي اسونه ژوندي دي چې هغوی د یوازې 1200 وحشي پلرونو څخه دي. د کورت د کلون کولو لپاره څېړونکي یوازې یو جین کارولی چې څو کاله تر مخه کنګل کړل شوی او په بل صورت کې به اوس موجود نه وي. څېړونکي یو اهلي اس د مور په توګه کاروي. کورت لومړی کلون شوی حیوان نه دی چې ډول یې د ورکیدو له ګواښ سره مخ دی. تر دې مخکې د یوه له منځه تللي ډول جینیټیکي کاپي هم اخیستل شوې ده. دا غرڅه د هغه تر مړینې 3 کاله وروسته د پوست د یوې کنګل کړل شوې نمونې په مرسته کلون شو. تر 200 زیاتو اهلي وزو څخه یې یوازې 7 میندوارې شوې او ان یوې بچی هم وزېږاو خو یوازې یو څو دقیقې ژوندی پاتې شو. د ځنګلي کلون شوو ان یوه سلنه هم ژوندي نه پاتېږي او د څېړنو کمښت او د وحشي ژوو ته نه لاسرسی دا پروسه نوره هم ستونزمنوي. کورت صحتمند ښکاري. په دې اړه هیلې ډېرې دي چې هغه به لومړی کلون وي چې په ځنګله کې د تنوع د ډېرېدو باعث شي. دا په رښتیا فوق‌العاده ده ځکه د طبیعت ساتنې په برخه کې یو مثالي بدلون دی. موږ یوازې د بحرانونو په مقابل کې غبرګون نه ښیو بلکې وقایوي چلند ورسره کوو. دا بین نوواک دی. نوموړی د ساینس پوهانو په هغه ډلې پورې تړاو لري چې کورت یې کلون کړی دی او د طبیعت د ساتنې لپاره د جینیټیکي کاپي د نظر پر مخ وړونکی دی. نظر یا ایډیا دا ده چې موږ کولی شو کلون کول په څو ډوله وکاروو څو له ګواښ سره له مخ ډولونو سره مرسته وکړو یا د هغوی د شمیر په زیاتولو سره او یا یې په ستراتیژیکه توګه په کارولو سره د هغوی جینیټیکي تنوع وساتو. په یوه سیمه کې به د یوه ډول شمیر په زیاتېدو سره له دغه ډول سره مرسته وشي خو جینیټیکي معلومات به محدود وي.